الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. ګرانو کتونکو، د هغې هستې مبارکې چې د کمې هستې په مخ باندې دغه دنیا پیدا ده او د هغې هستې مبارکې په دغه شپه باندې یو لویه معجزه د رب العالمین رب کائنات د طرف نه ښکاره کړې وه. راځئ د هغوی هستې مبارکې په دربار پر انوار کې د درود شریف ګلدستې وړاندې کوو. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیه. اللهم صل علی نبینا و کریمنا و حبیبنا و محبوبنا و مأوانا و ملجانا محمد وبارک وسلم وسلم علیه. دوستانو، پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو، ستړي مشي وایو. لکه څنګه زموږ د مشرق د ټي وي دا خصوصیت دی او د مشرق د ټي وي دا یو خاص پیغام دی چې په هره موقع باندې خاص کر اسلامي موقع باندې تاسو ته خصوصي خپرونې وړاندې کوي او دغې خصوصي خپرونو په بنیاد باندې زموږ د پښتنو په سیمه کې د دین اسلام پیغام او د دین اسلام رڼا ګوټ ګوټ ته کور کور ته د رب العالمین په فضل و کرم سره خوره شوه. دوستانو، نن خصوصي خپرونه ده د شب معراج په حوالې سره. دوستانو، نن سونه کاله وړاندې چې د هغې په تاریخ باندې به انشاءالله چې کوم میلمانه علما کرام راغلي تفصیلي گفتگو به کوي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته په دې شپه باندې الله تبارک تعالی یو لوی اعزاز ورکړی. د رجب د میاشتې او د زبرګې او د بزرګې میاشتې په 20 شپه باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې رب العالمین کم عزت ورکړی، کم اکرام ورکړی او مهمان لامکان جوړ کړی او د تمامو کائناتو د ځمکو اسمنونو چکرې ورکړی، د جنتونو د جهنمونو نظارې نبی پاک مبارک ته ښودلې وې، تر دې پورې چې رب العالمین خپل محبوب عرش ته راوخېجولو او د عرش نه بعد لامکان ته او په لامکان کې رب العالمین ول خپل د دیدار شرف ورنصیب کو. دوستانو، دا هغه عظیمه شپه ده چې په دې شپه باندې زموږ عظیم پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو معجزه ښکاره کړې وه چې هغه معجزې ته د معراج معجزه ویلی شي او هغې شپې ته شب معراج ویلی شي. دوستانو، شب معراج شپه ده زبرګه، بختوره، د انوارو، د تجلیاتو، د فیوزاتو، د برکاتو نه ډکه شپه ده. نن د دعاګانو شپه ده، نن د جړا د فریاد شپه ده، نن د عباداتو شپه ده، نن د دعاګانو شپه ده او نن د الله تبارک وتعالی په جناب کې د خپلې حاضرۍ لګولو شپه ده. دوستانو، په دې موضوع باندې شب معراج کله شوی و، په دې شپه باندې الله تبارک وتعالی نبی پاک مبارک ته معجزه دا ولې ورکړه، د دې حکمتونو څه په دې معجزه کې فلسفه څه ده، د دې معجزې او په دغې شپه باندې کومه عظیمه معجزه نبی پاک ته رب العالمین ورکړه، موږ دپاره پکې څه حکمتونه پراته دي، په موږ دپاره څه پیغامات پکې پراته دي. نن امت مسلمه ته د شب معراج د شپې څه سبق اموز پیغامات پراته دي. په دغه ټولو ګڼ شمېر سوالاتو باندې موږ خبرې اترې کوو د خپلو درنو میلمنو سره او ورسره په دې پروګرام کې زموږ سره درانه نعتخوانان هم موجود دي. هغوی به هم شب معراج شریف په حوالې سره نعتخواني پیش کوي، خو لیکن په وخت باندې به نعتخواني راځي او موږ سره چې کوم علما کرام ناست دي د هغوی په حضور کې به سوالات وړاندې کوو. هغه چیده سوالات چې هغه زموږ ستاسو دپاره ډېر زیات اهمیت لري او موږ ستاسو دپاره د هغې زده کړه به حیثیت یو مسلمان د فرایضو نه ګڼلی کېږي. دوستانو، موږ سره په دې پروګرام کې موږ سره تشریف فرما دی موږ سره نعتخوان سید محترم شاه باچا صاحب. باچا صاحب محترم، تاسو ته هرکلی او ستړي مشي وایو. جی ډېره مننه جی، الله هم ډېر خوشحاله. دوستانو، موږ سره مقتدر علما کرام په هر پروګرام کې راځي. په دې پروګرام کې موږ سره چې کوم علما کرام مفتیان اعظام شریک دي، په هغې کې زموږ سره ډېر قابل قدر واجب الاحترام جناب مفتی عتیق الله صاحب حق صاحب، تاسو ته هرکلی او ستړي مشي وایو. جزاکم الله خیر، احسن الجزا. د هغوی سره خوا په خوا باندې مشهور مذهبي سکالر چې تاسو بار په ټي وي په شیشه باندې وینئ او ډېر خدمات دي په معاشره کې او ډېر پرخلوصه ملګری دوست حضرت علامه مفتی اسد ګل صاحب. جی تاسو ستړي مشئ، په خیر. ډېره مننه، جزاکم الله، الله پاک هم خوشحاله کړي. ډېره مهرباني کوو علما کرامو هم ستاسو هم او د باچا صاحب محترم ستاسو هم. زه اکثر ګزارش دا کوم چې تاسو په یو کال باندې تاسو دلته تشریف راوړئ، زړه د کومې نه
مرحبا تاسو ته وایو هرکلی تاسو ته وایو لکه څنګه مفتی عتیق الله صاحب مونږه د موضوع روانه کړه د شب معراج په حوالې سره را به شو د دې نه چې شب معراج دغه عظیمه واقعه او دغه عظیمه معجزه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک له الله پاک کله ورکړې وه او ولې ورکړې وه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو مفتی صاحب په خصوصیت سره ستاسو او بیا د مشرق د ټول ټیم او د دې څومره اوریدونکي دي ډیر زیات مشکور او ممنون یو چې تاسو د داسې ښایسته ښکلي پروګرامونه د دې کتونکو دپاره د پښتنو سیمې دپاره یقین وکړئ چې ما سره کلم وخت میلو شي نو زه مشرق ټي وي راړوم او زه ستاسو د اسلامي پروګرامونه څونه چې دي نو دا زه ګورم او خلکو ته م ویمه چې دا پروګرامونه ډېره مننه یو ځل بیا موږ ستاسو مننه م کوو او ډېر زیات مشکور او ممنون م یو الله تبارک و دا قافله تر تلتره تا قیامته پورې ښاد او آباد ولري. آمین ثم آمین. معراج شریف نن مقدس شپه تاسو مخکې تحمیدو تړلو چې داسې شپې قسمت والو خلکو ته ملاویږي او الله رب العزت دې د نننۍ شپې فیوز و برکات زموږ د ټولو مؤمنانو مسلمانانو نصیب وګرځوي. آمین. شب معراج دا کله واقع شو نو په دې کې چې کم مختار کول او کم متفق د اجماع د امت باغی موجود ده هغه د 28 رجب المرجب مبارک او مقدس شپه وه چې د نبوت د لس کاله نه بعد نبی علیه الصلاة والسلام ته نبوت میلو شو. لس کاله بعد د هجرت مدینې نه یو کال وړاندې په 450 کاله کې نبی مکرم احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا مبارک مقدس دا سفر فرمایلی و او وجه د دې د وجوهات ډیر دي خو د تمامو وجوهاتو نه یو وجه که مونږ راخلو چې هغه ډیره زیاته هغه بیانیږي نو د اسلام دپاره بالخصوص تمام انبیو سمیت د نبی علیه الصلاة والسلام خدمات خصوصي طور باندې هغه ډیر زیات ډاګیزه دي ښکاره دي ځکه چې پیغمبران خو راغلي وو د دین خدمات خدماتو هغې نو په دې لاره کې تکالیف نبی کریم علیه الصلاة والسلام ډیر زیات پورته کړو. دومره تکالیف چې نبی علیه الصلاة والسلام د حق پیغام د نبوت د اعلان د توحید د اعلان د رب د وحدانیت او د عبودیت د اعلان وفرمایلو نو قدم په قدم باندې کفار مشرکین مکه یهود هنود نصارا ټول دنیا یکدم د نبی کریم علیه الصلاة والسلام خلاف جوړه شو ځکه چې د هغوی خلاف پیغام ورکولو او برحق پیغام حق پیغام او د هغوی چې کوم معاشرو کم ذهن کم سوچ و هغې خلاف و ظاهري په طور خبر هغې ټول د هغې خلاف شول او ډېر غټ غټ تکالیف و چې په هغې کې لوی تکلیف د نبي علیه الصلاة والسلام سره 3 کالو پورې معاشي بایکاټ کاروبار نه روزګار نه خبرې نه اترې نه سلام ملاول نه سلام نه کلام نه رشته نه کړل راکړل سم نو شعب ابي طالب په ګاټۍ کې نبی کریم علیه السلام 3 کاله مسلسل دا زه خو دا خبره کله کوي په خوله وینا جي اسانه ده په غوږونو اورېدل هم ګران دي خو چې کله دغه عملي طور انسان دغه ته ورشي نو دا بیا پته لګي تر دې پورې چې راشن به ختم شو پاڼې باغې خلکو خوړې حدیث مبارک بالکل موجود دی جی دغه رنګ جی په دغه سره بله نږدې واقعه د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها د مؤمناتو مؤمنینو مور وه او د نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره یو داسې چې کله نبی علیه الصلاة والسلام اعلان د نبوت وفرمایل د ټولو نه اولنۍ تصدیق کوونکې خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها وه اولنۍ بیبي م وه محبوب ورسره مینه محبت هم ډېر و هغې هم د دنیا نه رحلت وفرمایلو غټه حادثه د دې نه دا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د نبی کریم رؤوف الرحیم تر مبارک هغوی د شهادت په مقام باندې هغې فایز شول دغه رنګې ډېر نور تکالیف و نبی علیه السلام ډېر حزن ډېر غم ډېر پریشانۍ په حالت کې و نو الله تبارک وتعالی جل وعلا د معراج شریف د مبارک سفر الله تبارک محبوب ته ورنصیب کړه محبوب حقیقي چې کله وړاندې موجود وي د سترګو په وړاندې نو غمونه بیا ختمیږي سبحان الله نو دغه یو مختصر غونډه موږ سره په لاین باندې یو کال رب دی داسې لږ سالن کې د مالګې ضرورت ضرور وي پروګرام کې د لایف د کالر ضرورت موږ ته ضرور پیښیږي موږ سره څوک دي په لاین باندې سلامونه کوو السلام علیکم هلو السلام علیکم
غالبا او شو انتظار تر نور اون شو د علامه مفتی عتیق الرحمن صاحب د ټولو خبرو نچوړ خلاصه دا وه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ډیر زیات دردمند شوی و. نبی پاک مبارک ډیرو غمونو والی و. نو غمونو لرې کېدو دپاره الله پاک نبی پاک لا سفر د معراج معجزه جوړه کړه چې نبی پاک مبارک طبیعت برابر شي، بسط کې شي، نبی پاک مبارک چکري وهي او نبی پاک مبارک د رب العالمین دیدارو کې نو ټول شته او تیر شوي غمونه به رب العالمین ختم کړي. د نبی پاک د غمونو او دغه صدمو لرو کولو دپاره رب العالمین شب معراج جوړه کړه. علامه صاحب مفتی اسدګل صاحب چونکې شب معراج خو یو لویه واقعه ده او یو لوی سفر دی چې د حرم شریف نه بیت المقدس شریف ته او بیت المقدس شریف نه اسمانونو ته نو دې بابت کې چې علماء کرام کوم تقسیم بیان چې دا سفر په دوه حصو باندې تقسیم دی، تاسو پکې څه وایئ؟ د ټولو نه پهله خو مفتی صاحب څنګه چې تاسو ابتدا کې زمونږ د شکریا په طور ادا کړه چې په یو کال باندې تاسو راځئ، نو زه خپله او مفتی صاحب هم په دې کې ما سره اتفاق کوي چې خپله خوش قسمتي ګڼو چې بظاهر موږ ستاسو مشکور یو او د پوره ټیم چې یاره موږ په دې دپاره قابل وګڼي او په دې سې بابرکته محفل او په بابرکته عنوان باندې موږ ته د خبرو کولو راکړی. نو تر څو چې د معراج دا لفظ دی نو که د دې ماده موږ وګورو نو په عربۍ کې هر سیز د دریو یا څلورو حروفو نه جوړي، نو د دې دا ماده د عین را او جیم نه جوړه ده او د دې مطلب دی ختل یعنی عروج چې عرجه څه ته ویلی کېږي د دې ماده ده. نو دا سفر بیسیکلی په دوو حصو کې علماو تقسیم کړی دی او چې کله موږ د معجزې خبره وکړو یا داسې د دین سره وابستګۍ خبره وکړو نو موږ ګورو چې بھئی د دې تذکره په قرآن کې شته که نشته دی. که قرآن کې نه وي نو بیا وایو چې حدیث کې شته که نشته دی. که حدیث کې هم نه وي نو بیا موږ مخکې ځو او قیاس او هغه ته ځو اجماع ته ځو. دلته چې موږ قرآن وګورو نو په قرآن کې په 15مه سپاره کې الله پاک د سورة الاسراء شروع کړی دی او د زمینی سفر چې کوم د ځمکې سفر دی نو هغه په 15مه سپاره ابتدایي صورت کې کړی دی چې کوم لومبی صورت دی. عوامو د اطلاع دپاره چې د دې صورت دوه نومونه دي، یو سورة الاسراء ده او یو سوره بني اسرائیل دی. بعض قرآن مجیدونو کې بني اسرائیل لیکلی، بعضو کې اسراء لیکلی. د دې اسراء مطلب هم سفر دی، نو دې وجې نه دې کې د معراج واقعه ذکر شوې ده. مفتی صاحب تاسو به یو منټ دپاره موږ به کالر طرف ته لاړ شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی صاحب تاسو ته سلام وایم او مفتی عتیق الله صاحب ته سلام وایم، مفتی اسدګل صاحب ته او دغه زمونږ د بل صاحب چې دی باچا صاحب محترم. مفتی صاحب زما دا سوال جی جی چې په بیت المقدس کې کله رسول الله مبارک امامته ته مخکې کېده، امام الانبیاء جوړېده جی دغه وخت کې خو هر پیغمبر په دې انتظار چې دی ته به زه مخکې کېږم نو ما وی چې رسول الله مبارک دا امامته مونځ ورکو او دا امام الانبیاء شو نو د دې وجه څه وجې کې د دې څه وجې علماو بیان کړي نو هغه راته بیان کړي. جی او دویم سوال مې مفتی صاحب دا دی چې د معراج دا دومره اوږده واقعه چې جنتونه دوزخونه بیت المقدس عرش معلی د معراج دا واقعه دا شپه د څومره ټایم اغشتو دا په څومره وخت کې الله پاک دا واقعه کړې وه. او بل سوال مې دا و چې دا روایاتو کې دا شته چې کله رسول الله مبارک د معراج په شپه واپس راته نو داسې د یو عالم نه مې اورېدلي چې دغه ټول پیغمبران ورسره واپس تر بیت المقدس پورې بیا په جلب کې راغلي وه. بس دا یو څو سوال مې دي د دې جوابونه راکړي چې د اړم خوشحاله شي او الله دې تاسو په عمرونو کې برکت واچوي. والسلام. ډیره مهرباني مفتی صاحب تاسو ډیره خوږه گفتگو شروع کړې وه. جی نو د زمینی سفر ذکر چې په 15مه سپاره کې د دې ځمکې دا سفر چې کوم دی د مسجد حرام نه والا تر د مسجد اقصا پورې بیت المقدس دی او زموږ قبله اول هم ده د هغې پورې. او دا دویم سفر چې کوم آسماني سفر دی نو د هغې تذکره الله تعالی په سورة النجم کې کړې ده په 20مه سپاره کې چې کله فرمایي عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نو د دې دوو تقسیم داسې شوی دی. بیا چې کله نبی علیہ السلام دا واقعه په احادیثو کې بیان کړې ده نو 26 روایات داسې راغلي چې پای کې د معراج واقعه بیان شوې ده. یعنی مطلب ډېر ګڼ شمېر احادیث راغلي ډېر ګڼ شمېر احادیث راغلي دي. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې جبرائیل علیہ السلام راغی او زه د حتیم سره نږدې وم. حتیم دا وړوکی شانته کې هغه د کعبې شریفې سره نږدې چې کوم وړوکی دیوال دی. جی جی نو هغلته
راغی او زما سینه مبارکه چې کوم ده نو هغې سیرې کړه او په آب زمزم باندې هغه ووینځله چې د آب زمزم ذکر راغی نو د آب زمزم فضایل یو دوه دلته بیانوم بلکې مونږ چې کوم مشاهده کړې ده نو آب زمزم کې د هر مرض شفا ده او یو عیني شاهد زمونږ د ایمان حصم ده او کتلیم داسې دي ذاتي تجربه هم داسې ده چې هر قسم مرض چې یو کس وي بیمار وي هغه لاړ شي هغلته 2 میاشتې تېرې کړي د حج په موقع باندې یا عمرې ته لاړ شي هغه ته هغه مرض بالکل نه کېږي ځکه چې هلته هغه آب زمزم څکي او چې کله واپس راشي نو هغه وایي چې ما نه خو هر څه الله پاک هلته لرې کړي و زه خو اړو پوه شوی نه وم په خپل مرض باندې دغه د آب زمزم خصوصیت دی چې د نبی علیه السلام په وجه باندې الله پاک په دې کې شفا کېښودله دا یو غټه معجزه وه نو نبی علیه السلام فرمایي چې کله زه د دغې ځای نه بیا مسجد اقصا ته لاړم نو هغلته ما د ټولو امامانو زه امام شوم او بلکې راته وویل چې ته مخکې شه تاسو مخکې شئ او تاسو مونځ ورکئ دلته علماو ډېره زبردسته یو نکته لیکلې ده چې زمونږ ظاهره خبره د هر پیغمبر زمونږ دپاره قابل قدر دی او د هغه عزت و احترام په موږ باندې واجب دی خو الله پاک هر یو پیغمبر ته او هر یو نبی ته انفرادي طور څه نه څه خصوصیت ورکړی لکه که فرض که یوسف علیه السلام نو یوسف علیه السلام په حسن باندې په 14مه سپاره کې پوره صورت راغلی دی چې دومره حسین دومره حسین خو چې کله دا ټول خصوصیات را جمع کې نو دغه ټول به تر ځای اتم چې کوم دی نو په نبی علیه السلام کې موجود و اوس د دې ټولو خصوصیاتو باوجود صرف او صرف نبی علیه السلام ته دا یو شرف ورکول چې دی جمع ورکړي نو دی کالر چونکې تپوس هم کړی نو دغه علماو لیکلي دی چې علم داسې و علم چې د علم هغه اخري درجه چې اتم علم څه ته ویلی شي هغه نبي علیه السلام ته ورکړی شوی نو د فقه مسله هم دا ده چې کله داسې ټول علما را جمع شوي نو بیا د هغه کس جمع ورکړي چې د چا علم ډېر ټولو نه علم زیات دی ماشاءالله مفتی اسدګل صاحب چې کومه گفتگو فرمایله چې 2 مرحلې وې د معراج شریف یو د بیت الله شریف نه بیت المقدس شریف ته او بل د بیت المقدس شریف نه بر اوم اسمان پورې په دغه ټوله معامله باندې په د ټوله کیسه باندې به انشاءالله علمي گفتگو کیږي تاسو موږ ته کالم کولی شئ تاسو د دغې شپې په حوالې سره دغې واقعي معجزې په حوالې سره کم قسم علمي سوالات لرئ تاسو موږ سره واتساپ په لاره هم رابطه کولی شئ کم سکرین باندې نمبر وینئ او سکرین باندې چې کم نمبر تاسو وینئ په دې باندې تاسو نیغ په نیغ باندې کالم کولی شئ وړه شانې د ماخلو د مینه بعد دوباره راسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خصوصي خپرونه د شب معراج په حواله سره یو ځل بیا حاضر شو رب العالمین زموږ استاسو د دغه شپې فیوزات برکات انوارات او تجلیات نصیب فرمایي دوستانو علما وایي چې د ځمکې او د اسمان په ورځ یو ورځ خپل منځ کې مقابله وه مقابله دا وه چې ځمکې ویل چې زه بهتر یم د اسمان نه اسمان ویل چې زه بهتر یم د ځمکې نه هغوی خپل منځ کې دلایل پیش کړ چې ډېر زیات دلایلو د هغې اختصار سره به زه خپله خبره وکړم اسمان دلایل دا وړاندې کول چې ما کې ستوري دي ما کې نور دی ما کې سپوږمۍ ده ما کې فرشتي دي ما کې بیت المعمور دی ځمکې دلایل پیش کول چې ما کې پیغمبران دي ما کې بیت الله شریف دی ما کې اولیاء کرامو مزارات دي مختلف قسمه د فضیلت والا چې کله دلایل وویل نو دواړو د ځمکې او د اسمان دلایل سره برابر شول خو چې کله ځمکې اسمان ته وویل چې ما سره یو داسې دلیل دی چې د هغې مثل تا سره نشته او هغه دلیل دا دی چې په ما کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به پیدا کیږي او په ما باندې به ګرځي او په ما په ځمکه کې به د هغوی قبر انور هم موجود وي په دې وخت کې اسمان خاموش پاتې شو رب العالمین په حضور کې دعا وکړه یا رب العالمین کمې هستۍ په خاطر باندې ځمکې ته فضیلت ملاو دی چې آقا مولا جناب محمد رسول الله صلی الله مبارک به په ځمکه باندې ګرځي ما سره دې په مثل باندې دلیل نشته خو یا رب العالمین چې کومو قدمونو برکت ځمکې سره شامل حال دی یا رب العالمین دا برکت مونږ اسمانونو سره هم شامل حال کا دا د اسمانونو دغه دعا قبوله شوه او رب العالمین د شب معراج په شپه باندې د اسمانونو هغې دعا لا شکل ورکو او د نبی پاک مبارک قدمونه په هر اسمان باندې ولګېدل چې کم فیض او کم برکت د قدمونو د مصطفی علیه السلام مبارک نه ځمکې ته ملاو شوی چې هغه فیض او برکت
اسمانونو ته هم ملاو شي. دوستانو موږ سره په دې لمحه کې سید محترم شاه سے موجود دی. راځئ د هغوی نه یو نعت شریف اورو، د نعت شریف نه بعد خپله موضوع مخ په وړاندې باندې بوزو. جی باچا صاحب. ځان ته یاد ستا چهره کړم نو د شم، ستا په لورې اشاره کړم نو د شم. ځان ته یاد ستا چهره کړم نو د ستا په لورې اشاره کړم نو د شم. یا حبیبا په خیالونو کې مې ته یې، یا حبیبا په خیالونو بس خبرې تا سره کړم نو د شم، ستا په لورې اشاره کړم نو د شم. بس خبرې تا سره کړم نو د شم، ستا په لورې اشاره کړم نو د شم. ستا د مینې په دردونو کې ډېر خوند دی، ستا د مینې په دردونو کې ډېر خوند دی، ستا د مینې په دردونو هر یو درد دی دوباره کړم نو د شم. ماشاءالله ماشاءالله. ستا په لورې اشاره کړم نو د شم، هر یو درد دی دوباره کړم نو د شم. ستا په لورې اشاره کړم نو د شم. زه فقیر محترم شاه ډېر امیدوار یم، زه فقیر محترم شاه ډېر امیدوار یم، زه فقیر محترم شاه ډېر امیدوار یم. یاد ستاسو سهاره کړم نو د شم، ستا په لورې اشاره کړم نو د شم. یاد ستاسو سهاره کړم نو د شم، ستا په لورې اشاره کړم نو د شم. ځان ته یاد ستا چهره کړم نو د شم، ستا په لورې اشاره کړم نو د شم. ماشاءالله ماشاءالله. الله تبارک وتعالی زموږ د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک یاد او ذکر همیشه د پاره په برخه باندې نصیب فرمای. مفتی عتیق الله صاحب، ما د نعت شریف نه وړاندې د معراج د حکمتونو نه یو حکمت بیان کو چې معراج شریف ولې شوی و. زه وایم چې دا کتونکو ته لږ نورم واضح شي، چونکې تاسو له به موقع زیاته درکو چې د معراج شریف داسې نور څه حکمتونه دي چې رب العالمین دغه معراج شریف په شپه باندې نبی پاک ته دغه لویه عظیمه معجزه ورکړه. علما فرمایي چې فعل الحکیم لا یخلو علی الحکمه. جی.
نو هر یو کار او بالخصوص د نبی د الله تبارک وتعالى جل وعلا هغه د حکمت نه خالی نی. بشکه علامہ عینی عمدة القاری شرح صحیح البخاری کې جی هغه تقریبا 12 حکمتونه غټ غټ را نقل کړي دي او مختلف علماو په زرګو حکمتونه بیان کړي دي. جی نو که اختصار سره زه ووایم نو اولنی حکمت چې کوم علامه عینی سے بیان کړی دی هغه دا دی چې نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په د خپل امت باندې انتها درجه مشفق دی. بشکه مهربان دی مشفق هم دی یعنی غمخوار د امت دی. دومره پلار سره د زوی غم نشته دی، دومره یو مشر سره د کشر غم نشته دی، دومره یو بادشاه سره د رعایا هم نشته دی چې څومره د نبی علیه الصلاۃ والسلام تا قیامت پورې راتلونکي امتیانو غم ورکړی. جی بشکه نبی علیه الصلاۃ والسلام همیشه کله کله بناستو د سترګو وارو کو نبی اوښکې روانې وي جړېدو به صحابه تپوس کې یا رسول الله ولې جی وی ما خپل امت غم می جړی جی زما د امت غم ما جړی چې ما سو امت سره بس کیږي سب کیږي په ورځ قیامت باندې. نو معراج شریف نبی علیہ السلام دا دومره غم د امت کولو الله رب العزت ځان ته راغختلو او د خپل امت د بخشش پروانه ورله ورکړل. جی خوشخبری ورته وروله جی چې لاړ شستا امت چې کم دی نو هغه ما بخلې دی چې هغه بیا د اوږد حدیث مبارک دی او حکمت خو پکې دا. جی دویم نمبر علما فرمای چې الله تبارک وتعالى جل وعلا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته د جنتونو د دوزخونو نظارې اخودلې. جی تمام نظارې ورته الله تبارک وتعالى اخودلې د پاره د دې چې په ورځ د قیامت چې د محشر ورځ ده او د هغې د سختوالي باندې د قرآن سپارې را نازلې شوي الله رب العزت دې دغه سخته ورځ زموږ ټولو ته اسانه وګرځوي. انتهایي سخته ورځ ده او د نبي علیه السلام د شهر والضحا په خاطر به اسانیږي. نو چې نبي علیه الصلاۃ والسلام ته معراج شریف په موقع باندې د جنتونو د دوزخونو نظارې اخودلې شوې چې بیا په هغه ورځ باندې د نبي کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زړه کې هغه یره او هغه رعب دبدبه چې څنګه انسان یو نوي ځای ته لاړ شي یو نوی شي وګوري نو یعنی اول نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته هر څوک د زړه مطمئن وي. کتونکو مفتی صاحب چې کومه گفتگو روانه کړې ده په هغې کې حکمتونه تقریبا 3 بیان کړل. مزید هم په دې حکمتونو باندې مفتی صاحب د دمې نه بعد خپله گفتگو جاری ساتي. هغې نه بعد به راځو مفتی صاحب په مینس کې یو سوال پاتې شوی و چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک 2 مرحلې وي د معراج شریف. یو مرحلې باره کې تفصیلي گفتگو وکړه، دویم مرحلې باره کې هم گفتگو کوي. ورشان د ماخلو د مینه بعد دوباره راځو. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. د مینه بعد یو ځلې بیا هرکلی او ستړي مشي وایو. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده دوستانو چې نن د شب معراج شریف شپه ده، د رحمتونو برکتونو شپه ده. خصوصي خپرونه زمونږ روانه ده، په دې کې موږ سره علما کرام هم تشریف فرما دي، نعتخوانان حضرات هم تشریف فرما دي. په دغې اوږده موضوع باندې د علما کرامو سوالاتو جوابات هم روان دي او ستاسو سکرین باندې چې کم نمبر وینئ نیغ په نیغه هم رابطه کولی شئ او په سکرین باندې چې کم د واتساپ نمبر تاسو وینئ په دې باندې هم تاسو خپل پیغامات موږ سره شریک کولی شئ. راځو به خپل موضوع طرف ته. مفتی عتیق الله تاسو کومه موضوع باندې خبرې شروع کړې وي چې ډېر زیات حکمتونه علامه عیني صاحب لیکلي دي، هغې حکمتونو تذکره تاسو روانه کړې وه. مخکې پسې علماو څه لیکلي؟ مخکې علماو دا لیکلي دي چې الله رب العزت جل وعلا نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی جناب محمد صلی الله علیه وسلم ته یو عظیمه او لویه تحفه د مانځه دا د ورکولو دپاره، چونکې یو ډېر عظیم عبادت دی او لوی عبادت دی او په کار دار چې په دې ټول مؤمنان مسلمانان په پابندۍ سره عمل کولو کوشش وکړي. په دې مانځه باندې د دې مانځه د تحفې حواله کولو دپاره چې لویه تحفه وه، الله تبارک وتعالی جل وعلا خپل ځان طرف ته وغوښتلو دیدار الهي. په دې کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته نصیب وګرځېدلو او څنګه دې نه مخکې زموږ هغه ورور مردان احتشام الحق صاحب سوال هم کړی و او دا په دې کې ډېره ځانګړې او تقریبا د هر مفسر کتاب راکولو کې د معراج واقعه بیانې، که د هر مجتهد قول وګوري، که د صحابه وګوري، نو هغې کې دا خبر یو ځانګړی او ډېر زور په دې خبره باندې شوی دی. هر یو نبی ته الله تبارک وتعالی یو ځان لا کمالات، معجزات او حسن، جمال، قوت، طاقت، یعنی هر کمال او کمال پکې خو لکه موسی علیه السلام
کوه تور باندې کلام الهي کړو. ادریس علیه السلام څلورم اسمان ته، عیسی علیه السلام اسمانونو ته، ابراهیم خلیل الله باندې الله تبارک وتعالی هور یخ کو، اسماعیل ذبیح الله په چاړه په مری باندې الله تبارک وتعالی چاړه پس وګرځوله. نو الله رب العزت جل وعلا هر یو نبی ته ځان له کمال ورکړو، چونکې زمونږ نبی کریم زموږ خوش قسمتي دار چې د اقال صلی الله په امتیانو کې یو اقال صلی الله وسلام ته الله یو ځانګړی کمال او جمال ورکړو. نو تنها چې د څومره انبیاء کرام علیهم السلام کمالات او جمالات هغه تنها په نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راجمع کړو. څنګه شاعر وی چې حسن یوسف دمی عیسی ید بیضا داری آنچ خوبا هم دارن تو تنها داری. نو داسې کمالات او جمالات ورکولو دپاره الله تبارک وتعالی جل ځان ته وختو، یعنې دیدار الهي هم پکې وشو، کلام الهي هم پکې وشو، رفعت او بلندي هم پکې راغله، کائنات ټول ښکته پاتې شو. محبوب علیه الصلاة والسلام د ورفعنا لک ذکرک تفسیر جوړ شلو پورته لاړلو. دغه رنګې جمالات څومره چې الله تبارک وتعالی هر یو نبي کې یو ځان له قوت خوا پکې راجمع کړ. دین علاوه الله تبارک وتعالی جل وعلا هر یو نبی په ورځ د قیامت گواهی کوي. هر یو نبی په ورځ د قیامت گواهی کوي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام الله تبارک وتعالی جل وعلا یو گواه داسې جوړ کړو چې په خپل سترګو باندې هر څه ولید. هر یو نبی به گواهی ورکوي. نو الله تبارک وتعالی جل نبی علیه الصلاة والسلام یو داسې گواه جوړ کړلو، خپل ځان طرف ته وغوښتلو، ټولې نظارې د دوزخ د جنت د ورځ د قیامت باندې. علماء کرامو یو قول ما داسې لیدو تاسو په حضور کې عرض کوم، وایي چې کم نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک لا معجزات رب العالمین ورکړي، کله د ګوتو مبارکو نه اوبه جاري شوي، کله تریخ او تروش کوی د لاړو مبارکو باندې خوږ ګرځېدلی. دا څومره معجزات دي چې دا د نبی پاک د شان مطابق دا ډېر واړه معجزات دي. او معجزه د شب معراج دا داسې معجزه ده چې نبی پاک د شان مطابق معجزه ده. نو دومره عظیم معجزه ده چې نبی پاک مبارک شان پکې واضح ښکاره کیږي. په دې شپه باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ډېر څه لیدل او قاتل کړي دي. مفتی صاحب اسدګل صاحب په دې شپه باندې ډېر داسې واقعات نبی پاک مبارک لیدلي چې هر یو واقعه ګویا نبی پاک مبارک په معجزه کې دننه یو بله معجزه ده. علماء کرامو په دې باندې ډېره تفصیلي گفتگو کړې ده. دې حوالې سره تاسو څه وایئ؟ مفتی صاحب چونکې په دې سفر کې د ټولو نه شروع چې کومه معجزه وه نو هغه د مسجد اقصا نه شروع شوله، کله چې نبی علیه السلام براق باندې کېنولی شو او دغه هغه آسماني سفر چونکې زمونږ پاتې وي نو موږ وایو چې بالکل اول او بالکل همدا خبره پاتې شوې تذکره وشي. نو کله چې په براق باندې کېناست نو علما او مورخینو لیکلي دي مفسرینو چې د هغې رفتار دومره تیز و چې تا حد نګاه نبي علیه السلام چې به چېرته نظر ته هم عقل ته به په دا براق ورته ځکه ویلی یم چې لکه د بجلۍ د پلق شانته کې بجلۍ ته هم برق وایي که نه. نو چې هغې پې کېناستل نو چې چېرته به د هغې هغه تا حد نګاه نظر ته رسېده او عقل ته به د هغې قدم کېښودی کېده. نو کله چې دی لومبي اسمان ته ورسېدل او اسمان کې لومبي اسمان کې حضرت آدم علیه السلام چونکې اکثر پیغمبرانو ته اسمانونو کې ملو شوي دي، زه به صرف اختصار سره ذکر کوم د لومبي اسمان او د آخري اسمان. نو آدم علیه السلام تپوس وکړو، وایي چې من نو جبرائیل علیه السلام ورته وفرمیل چې داسې زه میلمه پسې تللی وم او هغه مې راوستی دی. چې کله ورته تعارف وکړو نو ورته فرمایي فنعم المجیء جئت به، مفهوم څه داسې دی چې ډېر بهترین میلمه دې راوستی دی چې هغه. او بیا ورته فرمایي چې راځه مرحبا بابن صالح، مرحبا بابن صالح چې تاسو ته مرحبا وي. بیا مخکې ته همدقسې هر یو پیغمبر به ورته مرحبا باخي صالح، چونکې د هر پیغمبر رور و او موږ بابای آدم چې کوم دی نو د هغې اولاد نو هغه ابني وو. خو چې کله ابراهیم علیه السلام ته هغلته ورسېده نو ابراهیم علیه السلام اووم اسمان ته نو ابراهیم علیه السلام هم ورته وفرمیل چې مرحبا بابن صالح. نو دلته علماو لیکلي چونکې هغه نبوت د بني اسرائیلو نه بنو اسماعیل ته راغلی نو دلته ورته ځکه ابراهیم علیه السلام ویلي چې ته زما زوی نو زمونږ د ایمان حصه ده. په دغې ټول سفرونو کې بیا دا زمونږ دپاره د یو فخر خبره ده چې موږ د داسې پیغمبر امتي یو چې کله ملاقات خو الله پاک کړی موسی علیه السلام سره په 14مه سپاره کې د هغې ذکر کړی چې کله هغه ملاقات کېده نو وخر موسی صعقه، د هغې هغه کیفیت موسی علیه السلام برداشت نه کړی شو، موسی علیه السلام وغورځېده. نبي علیه السلام چې څنګه ملاقات کړی دی نو 28مه سپاره کې الله پاک د هغې ذکر کوي چې هند سدرة المنتهى د دغې ځای پورې جبرائیل علیه السلام ورسره و او د هغې نه بعد ورته جبرائیل علیه السلام ومویل چې اوس د حبیب او د محبوب خپل منځ کې چې کومه واسطه ده بلا واسطه تاسو به یو بل ته ملاقات وکئ، ما ته اجازت نشته دی د دې ځای نه د ختو. دغلته یو شرف او یو غټه یو دلته حیثیت معلومیږي چې زموږ دپاره د فخر خبره ده چې د نبي علیه السلام آقای نامدار نه پیله
چرته داسې بالمشافه ملاقات یو پیغمبر هم نو کړی. نبی علیه السلام په داسې موقع کې صرف او صرف د خپل محبوب او د حبیب ترمنځ چې په منځ کې به کې هېڅ څوک هم نه و د هغې ملاقات وشو. نو دغه یو غټ هغه وه د نبی علیه السلام معجزه وه. بیا یې هغلته لیدلي سو هغلته واقعات سو په هغه کې یې راوړل څه واپسۍ کې. نو واپسۍ کې څنګه مفتي صاحب ذکر هم وکړو چې بیسیکلي د دې حکمت هغه انعامات چې الله پاک خپل حبیب ته څه انعامات ورکول غوښتل پای کې لومبی انعام هغه د مونځ ورکړو. مونځ انعام باندې زه وایم چې تفصیلي گفتگو کې خو لیکن د دې کال نه بعد موږ سره په لاین باندې څوک دي؟ السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه دي؟ صحت مو ښه دی؟ شکر الحمدلله. څوک کوم ځای نه؟ زه د پېښور مدینه کالنۍ نه خبرې کوم جی. او زه مطلب زموږ دا دی چې دا زنانه تپوس کوي چې د شب معراج په شپه باندې د زنانو څه عمل کول پکار دي چې د اسلام څه رویه ده چې هغه وکړي که نه څه طریقه کار وکړي نفلونه وکړي سنت څه شي قرآن تلاوت وکړي یا څه داسې عمل چې الله یې خوښ کړي. بالکل جی. زه تاسو ته بس په دریو الفاظو کې وایم دوستانو اصل کې دا چې نن شپه مبارکه شپه ده. که چا نفلونو ته زړه کېږي نفلونه وکړي، که چا ذکر ته زړه کېږي ذکر وکړي، که چا تلاوت ته کېږي، که چا درود شریف ته کېږي. یعنی دا شپه بختوره شپه ده. داسې یو خاص عمل باندې زور نه دی ورکول پکار چې کم عبادت د ستاسو نه کېدی شي همغه عبادت وکړئ. چا نه به ذکر کېږي، د چا نه به تلاوت کېږي، د چا نه به نفلونه کېږي، چا نه به سبا روژه نیولې کېږي. گویا دا تمام مبارک شپو باندې عبادات کول مستحب دي. چا چې کم شي کې زیات رغبت وي همغه عبادت وکړئ. کم څیز ته انسان زیاده توجه جوړوي همغه عبادت وکړئ. مبارکه شپه ده چې کم عبادت باندې ورځئ نو په دغه شپه باندې عبادت کولی شي، سبا لا نفلي روژه ونیولی شي. جی مفتي صاحب اول انعام د منځو او چې نو چې کله مونځ راوړل نو په هغه ټایم کې موسی علیه السلام ورته واپسۍ کې چونکې ملاقاتونه کېدل نو موسی علیه السلام ته تپوس وکړو نو ورته وفرمیل چې داسې دومره مونځونه دي زیات مونځونه وو. موسی علیه السلام ته وفرمیل چې زما په امت باندې یو مونځ فرض و او هغې هغه یو مونځ کې هم کوتاهي کوله نو دا تعداد پې کم کا. بهرحال شروع کې 500 ته رالل بیا د 500 نه راکمېدل همدقسې و موسی علیه السلام ورته وایي چې یو یې هم نه کوو چې 15 هغه شو واپس راغی. بیا ورته موسی علیه السلام د خپل هغه مطابق ووایي چې بهی زما امت یو هم نه دی کړی. نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې ما سترګو کې اوس حیا ده، زما ته شرم راځي چې زه واپس لاړ شم د 15 نه دغه کم. الله پاک دلته فرمایي چې په دې امت باندې ما منځونه 15 فرض کړل خو که څوک 15 منځونه کوي زه به ورته ثواب د 500 ورکوم ځکه چې ما 50 اول کې فرمایلي وو. هغه کړي دي. نو دغلته نبی علیه السلام بیا فرمایي چې منځ دومره اهم عبادت دی چې صلات معراج المؤمن ویل دی، د مؤمن معراج دی منځ. نبی پاک صلی الله علیه وسلم د معراج دپاره دا شپه وه او موږ دپاره هر منځ دی. دوستانو دا کاله مخلو بیا به یو نعت شریف ته راځو خو لیکن مفتي صاحب زموږ د یو سوال قرضدار دی هغه دا چې په دې شپه باندې څه واقعات دي په دې باندې به مفتي صاحب گفتگو کوي. دا کال اخلو کال نه بعد نعت ته راځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک او د کوم ځای نه موږ سره خبرې کوي؟ مفتی صاحب نعمت الله خبرې کوم پېښور نه. بای ټي وي آواز اول بند کړئ چې ما او ستا رابطه سره برابر وي. ټي وي آواز بند. ټي وي آواز بند جی او الحمدلله. وایه که نه موږ سره په پروګرام کې څه شریکول غواړئ؟ مفتی صاحب تاسو لاول تپوس کوم تاسو څنګه الله کرم دی ستاسو دعاګانې دي. الله پاک زموږ ټولو حال باندې رحم وفرمایي چې دا کرونا وایرس ختم شي. امین امین. دې لپاره به تاسو کار وکړو چې وظایف هغه راکړئ چې دا راکړئ چې دا د کرونا وایرس وظیفه یا اسانه وظیفه ده یا حفیظو یا رقیبو یا حفیظو یا رقیبو سلزلې د ورځې او سلزلې د شپې وای. هره دعا په کم نیت باندې وای الله پاک قبلوي یا حفیظو او یا رقیبو. موږ سره سید محترم شاه صاحب ناست راځئ د هغوی نعت شریف اورو. شپه کې د معراج شولې د پاک الله مهمانه ستاسو لوی مقام ته عالمونه دي حیرانه. شپه کې د معراج شولې د پاک الله مهمانه ستاسو لوی مقام ته عالمونه دي حیرانه. راغ جبرائیل پڑیر دبو احترام گلا پاک اللہ پتا سوائے دیر درود سلام گلا
زانت دی رب غواړي یا نبی خیر الانام ګلا کی ناست براق باندې اقصات شوي روانه ستاسلی مقام تعالم نادی حیرانه شپکی د میرا شلی د پاک اللہ مہمانا ستاسلی مقام تعالم نادی حیرانا مسجد اقصا کے شی امام الانبیاء نبی رحمت للعالمین باعث کل اشیاء نبی شانت دی سوک نرسی حبیب کبریا نبی لگ لگ وخیصار شلی نبی پہر اسمانا ستاسلی مقام تعالم نادی حیرانا سبحان اللہ سبحان اللہ شپکی د میرا شلی د پاک اللہ مہمانا ستاسلی مقام تعالم نادی حیرانا بیاد جبرائیل سر مل ما پا منتہا شلے پاک جبرائیل شلو تروان تنہا شلے رب رانیز دیشا تنیز دی تر پاک مولا شلے او دکلو دیدار دخت المولا غنی سبحانا ستاسلی مقام تعالم نادی حیرانا دیر منا درکر لالا رب ذوالجلال گلا دانی نهم مستے چی درکر خپل وصال گلا پس دی د وصال د امت کړلو سوال ګنا ستا په خاطر رب ستا په امت دې مهربانا ستاسلی مقام تعالم نادی حیرانا شپکی د میرا شلی د پاک اللہ مہمانا ستاسلی مقام تعالم نادی حیرانا بیا دی واپس کی جنت ناولی دل یارا رنگ برنگی تاسو نعمت ناولی دل یارا ستامین کی مادر حکمت ناولی دل یارا زمحترم شادی مدنا غندی ناتوانا ستاسلی مقام تعالم نادی حیرانا زمحترم شادیم ادنا غند ناتوانا ستاسلی مقام تعالم نادی حیرانا شپکی د میرا شلی د پاک اللہ مہمانا ستاسلی مقام تعالم نادی حیرانا
مفتی صاحب ستاسو چې کومه خبره مینس کې پاتې شوې وه په دې شپه باندې چې ډېر واقعات نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک لیدلي وو موږ سره یو 2-3 منټه دمې پورې شته نو زه وایم چې چند واقعات طرف ته تاسو اشاره وکړئ. ښه جی یو واقعه خو دا وه چې نبي علیه السلام کله تېرېده نو یو ګروه یې داسې ولیده د خلکو چونکې جهنم او د جنت نظارې یې ورته ښودلې نو په جهنم کې یو جومات داسې وو چې هغې به دا نوکان یې غټ غټ وو او په دې باندې به د خپلې سینې د خپلې خېټې چې کوم دی نو دا به ګرولې او دا به اوښتلې دی او بیا به ګنډلې شوې او بیا به اوښتلې دی بیا به وګنډلې شوې یعنی په عذاب کې خلک په عذاب کې هغه خو دا نوکان یې غټ غټ وو نو نبي علیه السلام دا ناروغۍ نه تپوس وکړو چې دا څوک دي نو ناروغه ورته وایي چې دا هغه کسان دي چې غیبت به یې کوو په دې دنیا کې دا اوس د هغې بدله ورته دلته میلاویږي چې هغه هلته یې خپله خوله نه کنټرول کوله موږ خپله معاشره نن وګورو چې 2 کسان کینی نو دا کیدی نشي چې هغه دریم کس د خپل گفتگو ذریعه ونه ګڼي او په هغې کې یعنی هغې واقعاتو کې چې کوم واقعاتو کې نبي پاک مبارک په دې شپه باندې لیدلي دي یو د غیبت والا کسانو نور داسې هم شته دی دوستانو چې په دې شپه باندې نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک لیدلي دي مختلف قسمه ګناهګاران په مختلفو عذابونو کې لیدلي دي الله تبارک وتعالی موږ د عذابونو نه محفوظ وساتي او د هغې ګناهونو هم الله پاک محفوظ وساتي او کوم رانه شوي دي الله پاک دې موږ ته معافي نصیب کړي په دغې واقعاتو باندې به مفتی صاحب مزید هم گفتگو کوي خو لیکن د وړې شاندې دمې نه بعد. دوستانو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ چې څنګه حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته حضرت سیدنا جبریل صلوات والسلام مبارک رالو او د رب العالمین دا پیغام ورته عرض کو چې تاسو په نن شپه باندې د رب العالمین مهمان یې او الله پاک د ستاسو میلمستیا کول غواړي او دغه عظیمه معجزه رب العالمین نبی پاک مبارک ته ورکړه خو چې کله نبی پاک مبارک د دغې سفر باندې آغاز کولو نو د بیت الله شریف نه تر بیت المقدس شریف پورې نبی پاک سورلی چې وه دا براکو او بیا د بیت المقدس شریف نه تر اول اسمان پورې دا د نور یو سیړي وه د نور یو اندرپایه وه او بیا د اول اسمان نه تر اوم اسمان پورې دا د نورانی فرشتو وزرې وې او بیا د اوم اسمان نه تر د منتها پورې د جبریل السلام مبارک وزر باندې سورلی روانه وه او بیا د منتها نه تر لامکانه پورې رب العالمین یو خاص سورلی راولېږله چې هغې ته رف رف وایي ګویا نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په دغې لوی سفر کې په عظیمو نورانی 50 سورلو باندې سورلی فرمایلې وه دا د مونږ نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د عظمتونو یوه کرشمه ده مونږ سره په لاین باندې څوک دي السلام علیکم. हेलो अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी څوک او د کوم ځای نه؟ انس تسوات نه خبرې کوم جی. انس جی جی انس څنګه خیر وای کنه سوات کې ماحول موسم سره برابر دی کنه؟ او خره مفتی صاحب. او څنګه نن شپې به څه نوافل به کې ته به نن څه کې سبا به روژه نیسې نه به نیسې؟ او جی عبادت پکو نن خو ډیره غوړه شپه ده او ډیره برکتي شپه ده جی جی موږ لا چې عبادت وکړو او خپل خدای ځان نه رضا کړو. امین امین. اوس ویل غواړې پروګرام کې انس بھائی مفتی صاحب ما ستاسو نه دا تپوس کوم ستاسو پروګرام یو ماجګر ټایم کې هغه هم ډیر په شوق باندې ګورو جی او نن دې ټایم باندې مو شو جی مفتی صاحب په دې ټایم باندې بل پروګرام کې میوزیک شو ستاسو په دې چینل باندې نو کتا سپته هغه کې لکه دا ډانس وغیرہ او دا لکه دا کېږي نو هغه زموږ په دې معاشرې باندې او په دې باندې ډېر زیات غلط اثر پرې وباسي ځکه دا ټایم داسې ټایم دی مفتي صاحب چې والدین کې خپل بچو سره ټي وي ته دغه دپاره نو په هغې کې دا کالز وشي دا شاعري او دا ویلی کېږي پکې نو لکه که دې دغه باره کې تاسو څه ووایئ نو ښه جی انشاءالله ډېره مهرباني عزتمن شه انس بھائی جان موږ په دې موضوع باندې به انشاءالله خپل پروګرام چونکې زمونږ پروګرام 5 بجو نه تر 6 بجو پورې روزانه د شریعت په رڼا کې وي نو هغې کې به تاسو انشاءالله العزیز تاسو ټول موضوعګانې به چړلې کېږي. جی مفتی صاحب نو حضرت منګه د واقعاتو هغه کو
نو د واقعاتو چونکې لومبۍ واقعه موږ بیان کړه خو د دې واقعاتو مقصد صرف یو قصه نه ده بلکې د دغې واقعاتو نه موږ ته څه سبق حاصلېږي یعنی خوف پکار دی یاره پکار ده چې د غیبت والے دومره سخت عذاب دی چې خپلې هغه بش کوي خېټې بش کوي خوري به دویم یو جماعت چې نبي علیه السلام ته وښودلی شه نو جماعت نه مراد ډله که نه د خلکو او که تاسو ته چې کسره مونږ کتونکي وایي جومات پکې و نو د خلکو یو جماعت د خلکو یو ډله وه چې هغې به د جهنم نه د راوتو کوشش کوو خو چې کله به د سر ته راورسېدل نو هغه کم فرشته چې مقرر وه ناروغه هغې به واپس دیکه کول په هغې کې واپس به غورځېدل همدقسې دا یو مسلسل کوشش شروع نبي علیه السلام د ناروغې نه تپوس وکړه چې دا څوک دي نو ورته وویلی شو چې دا هغه کسان دي چې دوی به په مونځ کې سستي کوله یعنی د مونځ ټایم به شروع شو دوی به وایي چې اوس یې کوو ورېږه اوس یې کوم او دا مو ګورئ زموږ په معاشره کې ډېر زیات یو عام رواج یا کرکټ میچ شوري وي یا ډرامه شوري وي یا خو ټایم پکې شته او لا ټایم شته او بیا ته قضام شي نو بعض مونځونه خو داسې دي چې د هغې ټایم ډېر مختصر وي او هغه خو په ټایم باندې ونه کړی شي نو 20-25 منټ یا 40 منټ بعد چې کوم ده نو هغه قضا کېږي نو موږ په دغې کې مونځ کې چې سستي کوو نو د هغې هغه حشر یې مو ته وښوده دریم یو هغه کې چې مخکې روان نو دریم یو د خلکو یو ډلې ولیدله چې هغې د خېټې ډېرې زیاتې غټې وې بې انتها غټې وې په جهنم کې سوځېدلې نو نبي علیه السلام تپوس وکړه د هغې نه چې دا څوک دي نو ورته وفرمایل چې دا هغه کسان دي چې دوی به په دنیا کې سود خواره او سود باندې به پیسې ورکولې او سود به یې خوړه نو نن سبا موږ خپل معاشي نظام وګورو چې زموږ معیشت ټول په سود باندې دی که انفرادي ته ورګورو په بعض کلو کې په انفرادي یو کس چې کوم ده نو هغه خپله پیسې ورکوي او په سود باندې ورکوي او په سود باندې اخلي او که اجتماعي طور د ملکي حالات وګورو چې څومره هغه دي زموږ مختلف د ټول د سود په نظام باندې دی هر څه په سود باندې روان دي تقریبا روان دي نو سود باره کې خو الله پاک فرمایي چې کم نه کم ګناه چې کومه ده نو هغه دا ده چې خپل مور سره سړی زنا وکړي دا د اعلان جنګ دی د الله او د هغه د رسول سره نو الله پاک دغلته ورته وښودل چې د سودخورانو دا انجام دی الله اکبر الله پاک د کتونکو موږ داسې ګناهونه وساتي او رب العالمین د موږ په دغې شپې باندې ټول ګناهونه معاف وفرمایي مفتی عتیق الله صاحب را به شو تاسو طرف ته بعضې خبرې داسې پرکشش خبرې وي انسان بالکل بل طرف ته ذهن لاړ شي عتیق الله صاحب را به شو د هغه طرف ته چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په دې شپه باندې یو بله معجزه په دې معجزه کې یو بله معجزه وه چې نبي پاک مبارک سینه مبارک یې څیرلې وه جبریل علیه السلام او زړه مبارک یې تراویستی او دې ته شګ صدر وایي یعنې شش کول د سینې مبارک کې نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سینه مبارک یې ولې شکولې وه په دې شپه باندې ابي زمزم باندې ولې زړه مبارک وینځلی و او آیا د دغې واقعې نه علاوه نبی پاک مبارک په نورو مواقعو باندې هم نبی پاک سینه مبارکه شکولې وه او بیا زړه مبارک وله وینځلی و که نه جی بالکل د دغې موقع نه علاوه دلائل نبوه اور مدارج النبوه شفا شریف داسې غټو غټو معتبر کتابونو هغوی خپل رای اظهار کړی دی د بخاري شریف حضرت عایشه صدیقه نه حدیث مبارک موجود دی مسلم شریف په اول جلد کې په دې باندې مکمل تفصیل موجود دی 15 مقاماتو باندې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سینه مبارکه د مری نه داسې د لاندې نامې پورې دا سریلې شوې وه یعنی سرجری چې نن سبا دا سریلې شوې وه زړه مبارک چې کوم دی هغه د آقا علیه الصلاۃ والسلام د سرو زرو په تشت کې جبرائیل امین علیه الصلاۃ والسلام په خپله ایښودی او په ابي زمزم باندې وینځلی و اولنۍ د 4 یا د 5 کالو په عمر کې د نبي کریم علیه الصلاۃ والسلام سینه مبارکه سریلې شوې وه چې هغوی هغه خپلې خور سره او وړو ماشومانو چې کله د حلیمې بیبي سره په کور کې زیر کفالت و زیر کفالت و عام طور باندې جی د 2.5 کالو نه بعد چې کم دی نو ماشومان واپس کیږي او حلیمې سعدیه چې د هغې کم کرامات او ورسې کتلو نو هغه ورغلی او سوال یې کړو چې دی ماته لږ نور هم پرېږده یو نور نو هغه وخت ځکه 4-5 کالو په وخت کې چې کوم دی هغوی سره پاتې شوی یو سپین څادر سپین هغه کې 2 کسان راغل جبرائیل امین علیه السلام فرشتي ورسره نورې وې آقا علیه الصلاۃ والسلام سینه مبارکه چې کوم دی سرله زړه مبارک یې تر اوس هغې ووینځلو نو د هغې خور چې کوم دی کور ته منډه که حلیمې سعدیې ته چې راشي زما هغه ورور چې کوم دی چا راونیولو هغه توبه نعوذ بالله هغه شهید کړلو چې په منډه منډه راغله آقا علیه الصلاۃ والسلام یې وکتلو هغوی رنګ مبارک لږ بدل شوی تپوس تو که سو دغه رنګ 2 سپین څادر والا کسان راغلل زما سینه چې کوم دی هغه وشلوله نو هغې کې حکمت سو هغې کې علما فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د طفولیت
چې کم هغه لوبې کمې ټوکې کمې هغه وي که نه چې نو هغه د اقال اسلام د زړه نه د ویستلو په خاطر شوی. دویم ځل د 10 کالو د 10 کاله په عمر کې شوی جی 10 کاله. دریم د 10 کالو په عمر کې شوی جی. څلورم چې کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام 40 کاله په عمر کې شوی چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نبوت ملاوېدو. هغه دې دپاره چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت خو ډېر لوی طاقت دی, دا ډېر زور لري. روایتو کې چې سخت یخني به وه او چې کله وي آیات به نازلېدو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه به وي داسې خولې به باندې نو څلورم ځل باندې نبوت په وخت کې او پنځم ځل د شب معراج په شپه باندې دې دپاره چې هغه قوت او طاقت د الله دیدار پکې وکړی. دوستانو اندازه تاسو ولګوئ نبی پاک مبارک د زړه مبارک کولاو کړی شو په 5 ځایونو کې یو معراج شریف شپه وه. خو زه پکې یو خبره دا ضروري زیاته کړمه چې جبرئیل السلام فرمایي چې ما چې کله نبی پاک مبارک زړه کولاو کو او ما به زمزم باندې وینځلو نو ما نبی پاک مبارک په زړه کې 2 سترګې ولیدې چې لیدل یې کول او نبی پاک مبارک په زړه کې 2 غوږونه موجود دي چې اورېدل یې کول. گویا عام انسانان په 2 سترګو باندې لیدل کوي, نبی پاک په 4 سترګو لیدل کوي او عام انسان په 2 غوږونو باندې اوري. او نبی پاک دومره عظیمه هستی ده چې 2 غوږونه د زړه او 2 سترګې د زړه لري او 2 غوږونه مبارک او 2 سترګې مبارک د سر لري. راځو جواد کریمي صاحب طرف ته چې هغوی په دې وخت موږ سره موجود دي او ګلهای نعت شریف وړاندې کړي. جی کریمي صاحب. صلی علی نبینا صلی علی محمد. رتبہ یہ محمد کا دکھایا شب معراج. رتبہ یہ محمد کا دکھایا شب معراج. دیدار انہیں رب نے کرایا شب معراج. دیدار انہیں رب نے کرایا شب معراج. محبوب کو مہمان بنانے کی خوشی میں بنانے کی خوشی میں محبوب کو مہمان بنانے کی خوشی میں اللہ نے جنت کو سجایا شب معراج. اللہ نے جنت کو سجایا شب معراج. دیدار انہیں رب نے کرایا شب معراج. موسیٰ سے پیغمبر بھی جسے دیکھ نہ پائے. موسیٰ سے پیغمبر بھی جسے دیکھ نہ پائے.
शब मेराज सरकार को वो जलवा दिखाया, शब मेराज दीदार उन्हें रब ने कराया, शब मेराज मौला मुसाफिर को भी दीदार नबी का, मौला मुसाफिर को भी दीदार नबी का, एक रात हो इसकी भी खुदाया, शब मेराज एक रात हो इसकी भी खुदाया, शब मेराज रुतबा ये मोहम्मद का दिखाया, शब मेराज दीदार उन्हें रब ने कराया, शब मेराज। دوستانو یو ځل بیا تاسو نعت شریف واورېدو، گفتگو په همدې موضوع باندې روانه ده او انشاءالله په دې موضوع باندې به مزید هم موږ سره علما کرام گفتگو کوي او جواد کریمي صاحب انشاءالله مزید هم نعت شریف وایو. د پروګرام په آخره کې به انشاءالله په عاجزۍ باندې په خواست باندې به انشاءالله دعا هم کېږي، تاسو به امین وایه، موږ به دعا کوو پروګرام په آخره کې. اوس یو وړه شانې دمه اخلو، دمې نه بعد دوباره راځو. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو. پروګرام په اخره کې خصوصي د خپرونې اخیری لمحات دوستانو انشاءالله موږ سره علما کرام موجود دي. هغوی په جناب کې به گزارش کوو چې دا موضوع خو ډېره زیاته طویل ده، ډېره زیاته اوږده ده، په هغې ډېر علمي دنیا کې چې څه مختصر غوندې پیغامي علما کرام به تاسو درکوي. او جواد کریمي صاحب نه به معذرت ځکه غواړو چې ما خو چې بل نعت به مو وایي، خو لیکن وخت ډېر زیات مختصر دی. علما کرام به خپل پیغامات وړاندې کړي او دوستانو په شوق باندې به دعا کوو د هغې مبارکې شپې کې چې کم فیوزات او برکات دي د هغې د غوښتې دپاره موږ د اخلاص نه دعا کوو. مفتی عتیق الله صاحب خبرې خو ډېرې دي چې تاسو علمي دنیا باندې کم عبور لرئ. مفتی اسدګل صاحب پروګرام به بیا 15 غنټې هم شي کم دی. اوس زه وایم چې د شب معراج په حوالې سره چې زموږ ته څه پیغام په دې کې پروت دی، زموږ کتونکو ته څه پیغام پکې پروت دی، تاسو ما خپل پیغام وړاندې کوئ او بیا هغې پسې به مفتی اسدګل صاحب وړاندې کړي. جی پیغام خو د شب معراج په حوالې سره زمونږ په خپل رب ډېر لوی یقین دی او زمونږ رب ډېر کریم او مهربان رب دی. بېشکه موجوده حالات چې کم تناظر دی او کم وبایي حالات او کم مشکلات او کم پریشانیانې په ټولې دنیا بالخصوص په عالم اسلام باندې پرتې دي. نو دا نن شپه داسې شپه ده چې نن شپه هغه شپه ده چې الله ته که مونږ سر په سجده باندې کېغوستلو او غوږونو له مو ګوتې یوړلې، بلکې زه خو وایم زموږ رب دونه کریم دی چې که په زړه کې مونږ نادم او شرمنده په خپلو ګناهونو باندې شولو او مونږ د رب بارګاه ته لاړو نو سر به د سجدې نه لا پورته شوي وي چې ټول ګناهونه به الله په نیکو کې بدل کړي. د تمامو مشکلاتو، د تمامو مصیبتونو، د تمامو وباګانو، د تمامو مشکلاتو حل دا صرف په دې کې چې موږ استغفار ووایو. نن شپه یو موقع ده
پته نشته سبا سحر به زما سترګې غړېږي نه به غړېږي، پته نشته سبا پاسېږو نه به پاسېږو. راځي چې ټول الله ته یو شو، راځي ټول الله ته وجاړو، په دې شپه باندې د خپل محبوب علیه الصلاة والسلام وسیله واسطه ورته پیش کړو، الله نه معافي وغواړو، الله به مونږ معاف کړي، زمونږ دا مسایل مشکلات دا به ټول حل شي. او خصوصي طور دا کرونا وایرس چې کوم دی دوی د پاره د هر یو انسان فردن دا د مذاق نه ګڼي دا خلک، دا د ټوکې مسخرې نه ګڼي، دا یقینا یو عذاب دی. الله ته به مونږ وجاړو د دې شب معراج په شپه باندې یقینا چې الله تبارک وتعالی بېشکه ډېر ښایسته پیغام چې خدای پاک د موږ ستاسو مبارکي نصیب کړي دغه شپې. مفتي اسدګل صاحب تاسو په خپل درانه څه پیغامات شریکول زما پیغام د نبی علیه السلام هغه 3 انعامات چې کوم الله پاک ورکړي دي هم د هغې په ضمن کې د راځي. لومبی انعام چې کوم موږ تفصیل سره ذکر هم شو چې مونځ په مونځ کې هېڅ قسمه کوتاهي نه ده پکار ټول عوامو ته بالخصوص که هر هغه دی خو چې یو ماشوم بالغ شي او عاقل شي نو هغه باندې مونځ فرض شي. نو څنګه چې موږ د سکول د چوټۍ باندې یا د هوم ورک باندې تپوس کوو دقسې په مونځ کې والدینو له پکار دي چې په هغې باندې څه تادیبي کاروایي وکړي. دویم انعام چې کوم نبي علیه السلام ته ورکړی شوی و د سوره بقره اخري آیتونه چې کوم آمن الرسول بما انزل الیه من ربه نو د سوره بقره فضایل علماو ډېر لیکلي بلکې تر دې پورې چې د دې په صورت کې لیکلي دي تفاسیرو چې دا وویلی شي په کور کې نو هغه کور به د شیطان نه محفوظه وي نو هېڅ قسمه هغې کې به څه نقصان نشي رسولی څه بیماري به نشي راتلی. نو د دغې صورت اهتمام پکار دی. که پوره صورت نشي نو د اخري 3 آیتونه دي او مشکله سره به پکې 1.5 منټ یا 1 منټ لګي په تلاوت باندې چې دغې اهتمام کوو. او دریم سیز چې کوم انعام ورکړی شوی نو نبي علیه السلام ته فرمایي چې زه به ستا ټول امت بخم صرف چې څوک ما سره شرک وکړي نو هغه به نه بخم. نو دا موقع چې کومه ده لکه تاسو ګورئ بازارونه بندېږي، مارکیټونه بندېږي، حکومتي سرپرستۍ باندې خو صرف یو سیز کولاو دی او هغه د توبه دروازه چې هغه دروازه لا نه ده بنده. نو نبي علیه السلام فرمایي چې هر کله زما امت په اجتماعي ګناه کې مبتلا شي نو دې باندې به داسې وباګانې راځي چې هغې به دې مخکې نوم هم نه یې اورېدلی. څو کاله وړاندې نه د ډینګي مرض دی بالخصوص په خیبر پښتونخوا کې، په دې کال پکې کرونا راغی نو زموږ آبا و اجداد زموږ پلار نیکه دا نومونه اورېدلي نه وو خو موږ یې دا دی فیس کوو. نو د دې حل هم صرف او صرف دغه دی اجتماعي توبه چې کله اجتماعي ګناه راشي بیا به اجتماعي توبه راځي. د توبه دروازه کولاو ده. نن شپه بهترینه موقع ده څنګه چې مفتي صاحب هم وفرمایل چې هر انسان ته د ځان پته ده الله پاک ته وجاړي او انشاءالله چې سر به نه یې اوچت کړی چې الله پاک به د عذاب زموږ نه ختم کړي. ډېره مهرباني کو مفتي صاحب د ستاسو هم، جواد کریمي صاحب د ستاسو هم اور محترم شاه صاحب د هغوی هم ډېره شکریه ادا کوو. دوستانو په شوق باندې درود شریف ووایئ او موږ به دعا کوو او دعا نه بعد به تاسو نه اجازه غواړو. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على نبينا وكريمنا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. يا رب العالمين زمونږ د حاضري په خپل لوی جناب کې قبول و منظور فرمای. یا رب العالمین زمونږ ظاهر و باطن خوشحاله نصیب فرمای. یا رب العالمین شب معراج په شپه باندې چې نبی پاک مبارک باندې څومره لوی احسان شوی یا رب العالمین د هغې احساناتو په خاطر باندې موږ هم که لایق د احسانات یو که نه یا الله د دواړو جهانو احسانات زمونږ نصیب فرمای. یا الله د نورو درونو محتاج مک یا الله د خپل دار محتاجیم نصیب فرمای. یا رب العالمین تمام مسلمانان څومره وفات شوي دي زمونږ والده صاحبه، زمونږ مرشد پاک صاحب، زمونږ مشایخ، زمونږ اساتذه کرام، زمونږ حقداران، زمونږ د وینې رشته داران چې څومره وفات شوي خداوند قدوس د ټولو مغفرت نصیب فرمای. یا رب العالمین څومره ژوندي حقداران دي د هغوی په عملونو کې د هغوی په صحتونو کې برکتونه نازل فرمای. یا رب العالمین د دغې مبارک شپې چې څومره فیوزات دي څومره برکات دي د ستا په علم کې یا رب العالمین مونږ خو یې حقدار نه یو، مونږ ګواهي کوو چې د هغې فیوزاتو، د هغې انواراتو، تجلیاتو، د هغې ظاهري باطني د رزق مونږ لایق نه یو. یا رب العالمین که لایق یو که نه یا الله مونږ تمام احسانات نصیب فرمای، تمام فیوزات و برکات نصیب فرمای. یا رب العالمین تا نبی پاک مبارک له ډېره بلندي ورکړې ده مونږ په هغې باندې فخر کوو. یا الله د هغوی مبارکو د شانو د بلندۍ په خاطر باندې د دواړو جهانو بلندي زموږ نصیب فرمای. یا رب العالمین څومره خلکو مونږ ته دعاګانو التجا کړې ده خداوند قدوس که څوک مریضان دي صحت وله ورکړي، که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي، چا قرضونه بند دي قرضونه
را خلاص کړي د چا د واده و رشتې رکاوټونه ختم فرمای څوک به اتفاق و اتحاد ولور کې څوک به روزګار حلال روزګار ولور کې د چا روزګار شته روزګار کې برکت نازل کې څوک به کور دی کورونه ولور کې یا رب العالمین څوک به درونه ولور کې یا رب العالمین څوک هر قسمه مشکلاتو کې مبتلا دي یا الله مشکلات حل فرمای یا رب العالمین زمونږ بل درد دعا نشتا یا رب العالمین مونږ بل رب نشته چې ته غوښتې تو کو یا رب د ستا درد چلته مونږ سوال کو یا رب دا هغه درد چې دلته امیدونو درد دی دلته د اجابت درد دی یا رب العالمین ته عظیم ذات ته کریم ذات ته غفور ذات ته رحیم ذات ته رحمان ذات یا رب العالمین ته ستار ذات ته قدیر ذات ته مقتدر ذات ته علی ذات ته متعالی ذات ته ولی ذات یا الله مونږ ګناهونه معاف کړي یا الله مونږ ګناهونه معاف کړي یا الله پاک مونږ ګناهونه معاف کړي ګناهونه په نیکیو باندې بدل کړي نیک اعمال قبول و منظور فرمای یا رب العالمین په عالمي دنیا باندې کومه بیماری کم وایرس راخور شوی دی مسلمانانو غیر مسلمان ټول راګر کړي پریشانی خوره شوی دی یا الله دا د مونږ د بدو اعمالو نتیجه د مونږ اقرار کو مونږ ګناهګارو یا رب العالمین مونږ ګناهونه معاف کړي دا وایرس و بیماری الله ختم فرمای مسلمانانو ته شفا ورکړي یا الله عالم انسانیت په دې بیماری کې څوک مبتلا دي یا الله صحت ولا ورکړي څوک محفوظ دي الله همیشه د پاره محفوظ وساتي یا الله څوک د کینسر بیماران دي څوک بلډ پریشر بیماران دي څوک د کم قسم ظاهری باطنی بیماریان دي یا رب العالمین زمونږ له شفای کامله عاجله نصیب فرمای یا رب العالمین په دغه پروګرام کې مونږ سره چا تعاون کړی الف نه یا پورې ټولو د دواړو جهان خوشحاله نصیب فرمای یا رب العالمین توبه وباسو مونږ یا الله مونږ معاف کړي یا الله مونږ معاف کړي مونږ ایمان قبول کړي یا الله د ایمان زوال نه مو ساتي یا الله مونږ په کلمه باندې مرګ نصیب کړي مونږ په شهادت باندې مرګ نصیب کړي داسې راضي شي بیا ناراضه نشي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.